دوی لا هم ستړي شوي نه دي او هیواد ته د سولې راتلو په موخه یې په میاشتو پلي مزلونه کړي، خو لا یې هم هیلې نه دي شکېدلې او دغه ستر ارمان ته د رسېدو لپاره یې ټټر وهلی دی. که څه هم د سولې راتلو په موخه په هیواد دننه او بهر افغانانو بېلابېل مدني حرکتونه وکړل، خو د دغو خلکو فعالیت ځکه له نورو متفاوت دی چې یو ډېر لوی کار ته یې مټې رابډ وهلي دي. په سمه غرونو، دشتو، ځنګلونو، ډبرو، اغزنو او پخو شویو لارو او سرکونو یې لوڅې پښې مزلونه وکړل او د ډېرو خو ان د پښو غوښې قیر شویو سړکونو یوړې. د غرونو په شان دغه دنګې او نه ماتېدونکې ارادې نه راپرېوځي او د هغه څپان د سیند په څېر مزل کوي چې هیڅ شی یې مخه نشي نیولی. دغه ستر ولسي حرکت په هلمند کې د یوې خونړۍ پیښې له رامنځته کېدو راپیل شو او د هیواد تر ختیځ، لویدیځ او شمال پورې یې ځانونه ورسول او دغه دی اوس پکتیکا کې د سولې چیغه بدرګه کوي. د هیواد د نورو ولایتونو په څېر پکتیکا میشتو ولسونو هم په روانه افغان جګړه کې زیاتې قربانۍ ورکړي او د هغه شیبې راتلو ته پر ګوتو حساب کوي چې د سولې غږ پکې واوري. د دغه ولایت ولسونو د یاد حرکت له غړو د مننې ترڅنګ ژمنه وکړه چې په ټول توان سره به یې راپورته شوی غږ بدرګه کوي. موږ به په هره معنا مشران به له تاسو سره کېنوو، عالمان به در سره کېنوو، ځوانان به در سره کېنوو، ولسوالي ورته به مرسوو او دغه د جلوس په حساب حرکات به در سره کوو که خدای کولو. نه داسې صلح چې قرباني موږ افغانانو ته ورکړې وي او د دې بدبخته جنګ ګټه بدیل یو بل څوک یوسي. دوی قوم، ژبه، سیمه او سرحد نه پیژني او په هر ځای کې د هغه با ارزښته غمې په لټه کې دي چې هر افغان یې په ګوتمۍ کې د ښودلو غوښتنه کوي. د سولې مقدسه کلمه که څه هم د هر افغان پر ژبه راڅرخي، خو دوی ورباندې زړونه بایللي دي. د دغه ولسي حرکت مشر اقبال خیبر وایي له پلي مزلونو یې موخه دا ده چې د سولې غږ د هیواد هر کونج ته ورسوي او افغانان دې ته وهڅوي چې په یوه خوله د افغانستان د لسګونو کلونو بحران ته د پای ټکی کېږدي. کوڅه په کوڅه دا پیغام ورسوو، کلي په کلي ورسوو، نو بیا په پښو را روان شو او په 8 ورځو کې تر کابل پورې راورسېدو. د پکتیکا والي ډاکټر مجیب الرحمن څمکنی هم د یاد حرکت د غړو مبارزه مقدسه بولي او هرکلی یې کوي. دغه تاسو نیک او دروند قدم چې په کومه خاوره کې خولې کېږي، په کوم ولایت کې خولې کېږي، هر څوک تاسو ته لبیک کوي. که څه هم په اوسنیو شرایطو کې سوله د افغانانو ضرورت ده، ځکه په دې تپل شوي جنګ کې افغانان مري. د سولې ولسي حرکت چې له هلمند راپیل شو د هیواد 23 ولایتونو ته یې پلي مزلونه وکړل او افغانستان ته د سولې راتلو لپاره دغه هڅې لا هم روانې دي. جمال الدین الهام، میلمه راډیو، پکتیکا.